د مونځ څه حال دی مسلمان ته وایه 5 وخته مونځ چې کوي هغه چې نه کوي خو پرېږده د هغې خبره نه کوو د الله بنده چې څوک یې نه کوي هغه خو هر څه پرېښي دي هغه نه خو هر څه ختم دي ځکه اخري کړۍ د زنځیر څه وه مونځ د سره خو اخري کړۍ نشته د خبرې مه کوه د بېلمازه خبرې پکې مه کوه ده خو مکمل ختم شوی ده خو هغه اخري کړۍ چې هغه هم ختمه ده والعیاذ بالله ډېره خطرناکه خبره د بېلمازه دپاره د بېلمازه په ایمان او اسلام د امت علما متفق نه دي اکثر وایي کافر دی اسلام نه بار دی او لږ وایي چې یاره مقور له ورکه لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام صاحب مذهب داری چې جیل کې واچوي که توبې ویستل او مونځ یې شروع کړو ښه ده که نه هملته به مړ شي دا خطرناکه خبره زما محترم ورونه دا خلکو ته وړې خبرې ښکاري نو که مونځ یې نه کوو نو ده نه خو آخري کړی ختمه ده زه د هغه چا خبره کوم چې مونځ کوي وګورئ څومره مسلمانان ورونه دي زموږ مسلمانان خویندې دي والله د زړه د درد نه زه دا خبره کوم ته تې مونځ واوره او مونځ ورله نه ورځي چې هغه 5 وخته مونځ کوي د هغې خبره کوم د مونځ الفاظ خطا ورته د مونځ دا طریقه دا رکوع خلک څنګه کوي دا سجده څنګه کوي دا ورته پته نشته به داسې به راټیټ شي معمولي غوندې د دې املا نه به یې چړۍ جوړه کړي سر به یې دلته وي او د املا به یې داسې حالانکې نبي علیه السلام املا داسې وساته د لاسونه دي نیغ که دا زنګران او دا ګوډې دې پې کلکې ونیسه مضبوطه رکوع وکړه بلکل چې دا ستا سر او ملا بلکل داسې نیغ وي برابر او په اطمینان یې کوه ټونګې پکې مه وهه ځان ترې مه خلاصوه د لمونځ سجده په اطمینان وکړه رکوع نه بعد ودرېږه نیغ دومره به ودرېږي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه داسې ودرېږه چې دا هر اندام دی او جوړ دی خپل ځای ته ورسېږي دا نه چې لا املا دي نیغه شوې هم نه ده جوړونه ځای ته رسېدلي هم نه دي او ته بیا ډایرکټ سجدې له تللی سمع الله الله اکبر دا کوم مونځ دی دا خو والله که دا نبي علیه السلام داسې مونځ کوه یا صحابو داسې مونځ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته خوږې دعاګانې ویلې حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه او صحابي ویله د الله نبي سلام وګرځوي دا چا دا کلمات ویلې وی د الله نبي ما ویلې ودې پسې خو ملایک راغلو یو بل نه اخسته دا کلمات یو ویل زه وړم بل ویل زه وړم دا خو ډېر ښایسته کلمات یې ویلې نبي علیه السلام یې تایید وکړو معنا دا ده دا تاسو په مونځ کې وایئ دا ښکلي کلمات او دغه رنګه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دام د رکوع نه بعد دا دعا راغلې اوس که دا دعا کوم امام ویله شکر پسې مونځ نه کوي دا څه ویلی وایي دا ولاړو دا د څه ویلی وایي بېرته وایي سورت فاتحه شروع کړه که څه چل وایي ته دا دعا ووایه څوک به پسې مونځ ونه کړي دې وجې نه موږ هم صرف په دغه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی باندې شټاپو دا بله چې مې درته ویله دا ورپسې نه شو ویلی هغه ځان نه چېرته نفلو کې یا په سنتو کې ملګري وایي چې زه حدیث کې راغلی دا ښکلي کلمات دي ځکه د الله حمدونه په ډېرې عجیبه طریقې سره ویلی شوي یا الله د اسمان د ډکوالي په اندازه ملء السما وملء الارض او چې دا ټوله ځمکه ترې ډکه شي وملء ما شئت من شيء بعد او دې نه بعد چې ستا څه خوښه شي یا الله چې هغه ټولو څیزونو په مقدار ستا دپاره حمدونه او شکرونه وباسه دا د الله رب العالمین عظمت کبریا حمدونو کلمات دا کلمات دی دومره اجر دی دومره دا مونځ به دې خوږ شي چې بیا به تا ته پته ولګي چې او هغه الله تعالی چې وایي چې والذین هم فی صلاتهم خاشعون د دې مؤمنانو مونځ کې دوی ته خشوع پیدا کېږي په دې زړه کې یره هغه پړی کې عاجزي را پیدا کېږي هغه د دې دعاګانو په وجه را پیدا کېږي دا د ترپکو والا مونځ سره نه پیدا کېږي زما ورونو خفه نه شئ ګوره دا مونږ چې کوم روټین جوړ کړی دی مونځ او دا ځان ته خلاصو دې سره خشوع کیفیت نه برابرېږي لږ ځان باندې توجه وساته لږ دا مونځ دې برابر کا نو نبي علیه السلام فرمایلي اخري کړی به مونځ هغه به هم دې خلکو نه ماته شي زما امت به د مونځ په باره کې بې پروا شي دا به داسې ګڼي لکه 15 خانې دي بس خانه پوري وکړه به ډکې او په دې خبره هم خفه نه شي ډېر کسان داسې دي هغه دا پروا نه ساتي چې مونځ یې په چا پسې وکړو زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې په چا پسې مونځ کېږي او په چا پسې نه کېږي دا نه وایم خو دا وګوره چې کوم ځای کې د سنتو مطابق صحیح مونځ کېږي چې ته په پوره حدیثو عمل کولی شي هغه ځای ته ځان رسوه دا نه چې بس کوم ځای کې بس ترپکو والا مونځ دی او
دغه رنګه د سنتو نه خلاف مونځ دی او ته په حدیث عمل هم نشي کولی، یو ځای کې ولاړې څوک په سب کې چاته خپه نشي جوختولی، مړه تاله څنګه خوند درکې هلته ولاړې. امین په زوره نشي ویلی، رفع الیدین نشي کولی، په سنتو عمل نشي کولی. او ته زما محترم ورونو داسې ځای کې مونځ وکړه چې تا ته په زړه کې اطمینان راشي چې په سنتو مې مونځ برابر وکړلو، ځان دې مه خلاصوه. دا خانهپوري مه ګڼه که نه نعوذ بالله دې حدیث کې به راشي اخري کړی ده دا به هم نه خرابه شي. دا مونځ مه خرابوئ، دا ډېر قیمتي څیز دی. والله که د مونځ په اهمیت امت پوه شو نو د ټول دین په اهمیت به پوه شي. ځکه نبي علیه السلام دې ته د دین ستن ویلي، دا بره چت په دې ستن ولاړ دی، دې ګوټونو کې ټولې پیلرې ولاړې دي، دا یوازې به د دیوالونو دا چتونه نه دي ولاړ، دا اصل کې به د پیلرو ولاړ دي. دا پیلرې لرې که نو چت راغورځېږي، مونځ لرې که دین راغورځېږي. هغه دین نه دی چې مونځ پکې نه، هغه سړی بېدینه دی چې مونځ ته سپک ګوري، هغه سړی د سره دینداره نه دی بلکې اسلام نسبت ورته نه کېږي چې هغه ته نعوذ بالله مونځ د الله بندګي نه ښکاري او یا د مونځ په باب کې دا غافله یا مونځ ته سپک ګوري.